د مهمو خبرونو سرټکی. د بهرنیو ډیپلوماټانو، سفیرانو او ځینو نړیوالو سازمانونو له استازو سره د بهرنیو چارو وزیر کتنه. د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا غونډه. میدان وردګ ولایت کې له 240 کورنیو سره د نغدي مرستې ترسره کېدل. او د ایران لپاره د نوي مذهبي رهبر معرفي کېدل. د واک ټلویزیون درنو لیدونکو سلام، وخت مو بخیر. نن دوشنبه د کب 18 اوس هم بشپړ خبرونه. د بهرنیو چارو وزیر امیرخان متقی په کابل کې له میشتو سفیرانو، ډیپلوماټانو، د ملګرو ملتونو، اروپایي ټولنې او د ځینو نړیوالو سازمانونو له استازو سره د ګډ روژه پر مهال د سیمې پر امنیتي وضعیت او د پاکستان لخوا د افغانستان پر حاکمیت د نظامی تیري په اړه خبرې کړې دي. بهرنیو چارو وزارت ویلي چې متقی ټینګار وکړ چې د اسلامي امارت وروستي امنیتي اقدامات د ملي حاکمیت، ځمکنۍ بشپړتیا او هوایي حریم د دفاع په موخه دي او د هر ډول تیري په صورت کې له خپلې خاورې دفاع د افغانستان مشروع حق دی. ټاکل شوي چې د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا غونډه نن دوشنبه د کب 18 د سیمې د ځینو هیوادونو په ګډون ترسره شي. امنیت شورا تر دې وړاندې ویلي وو چې په دې غونډه کې به افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یا یوناما سرپرسته جورجیت ګانیون، د ملګرو ملتونو د سرمنشي انتونیو ګوتریش د راپور پر بنسټ د یوناما د فعالیتونو او په افغانستان کې د سیاسي، اقتصادي او بشري حقوقو د وضعیت په اړه معلومات وړاندې کړي. په میدان وردګ ولایت کې د افغاني سرې میاشتې ټولنې له لوري د ډنمارک سره صلیب په مالی ملاتړ له هغو 240 کورنیو سره نغدي مرسته وشوه چې د ژمي د واورو بارانونو او سړې هوا له امله زیانمنې شوې وې. په دې لړ کې د میدان ښار او نرخ ولسوالیو کورنیو ته ټول 2.5 میلیونه افغانۍ ویشل شوي دي چې هرې کورنۍ ته 1500 افغانۍ ورکړل شوې. مسؤلینو ویلي چې دا مرسته به د زیانمنو کورنیو د لومړنیو اړتیاو په پوره کولو کې مهمه مرسته وکړي. د 201 خالد بن ولید قول اردو ویان مولوي وحید الله محمدي وایي چې افغان دفاعي ځواکونو د ننګرهار د ګوشتې ولسوالۍ اړوند د فرضي کرښې په اوږدو کې د پاکستان پوځي رژیم یوه پوسته په نښه کړې ده. محمدي وایي چې دغه پوسته د SPG 9 په واسطه په بشپړه توګه له منځه وړل شوې ده. د عامه روغتیا وزارت ویان شرافت زمان امرخیل ویلي چې په تیر یوه کال کې 1290 ټنه تاریخ تیر غیر معیاري او غیر قانوني درمل، خواړه او روغتیايي محصولات له منځه وړل شوي دي. نوموړي ویلي د اندازه درمل او خوراکي توکي د عامه روغتیا وزارت لخوا په کابل او د هیواد په ولایتونو کې راټول او له منځه وړل شوي دي. د افغانستان بانک ویان حسیب الله نوري وایي چې د روان کال د دلو میاشتې کې د افغانۍ ارزښت د تیر کال د همدې مودې په پرتله د ډالر پر وړاندې 14.1% لوړ شوی دی. نوموړی وایي چې د غوره مالي پالیسیو د پلي کولو له لارې توانیدلي چې د افغانۍ ارزښت د بهرنیو اسعارو په مقابل کې وساتي او د اسعارو د بازار په شدیدو بدلونونو کې یې د لوړېدو مخنیوی وکړي. د افغانستان بانک ډاډ ورکړی چې ټول امکانات په لاس کې لري او که اړتیا وي د افغانیو د ثبات د ساتنې لپاره به یې وکاروي. د هرات د اسلام کلا بندر مسؤلینو ویلي چې د ایران روانو کړکېچونو سره د افغانستان او ایران ترمنځ د سوداګریزو توکو لیږد رالېږد عادي روان دی. دوی وایي هره ورځ شاوخوا 600 بار وړونکي موټر له افغانستان ایران ته او نږدې 900 له ایران افغانستان ته تګ راتګ کوي. چارواکي وایي چې پر بازارونو جدي څارنه روانه ده او سوداګرو ته خبرداری ورکړل شوی چې بیې لوړې نه کړي. ورته مهال ځینې هیوادوال له حکومته غواړي چې په بازارونو کې پر بیو څارنه وکړي او د وارداتي توکو پر ځای د کورنیو تولیداتو ملاتړ وکړي. د هرات والی نور احمد اسلامجار په دغه ولایت کې د ترکمنستان د جنرال کونسل باتور یولوف سره د ترانزیت او سوداګرۍ پر پراختیا په اړه خبرې کړې دي.
د هرات ولایت مقام ویلي چې په دې لیدنه کې د تیلو د محصولاتو او د دواړو هیوادونو د اقتصادي اړیکو پر پیاوړتیا هم بحث شوی دی. د ترکمنستان کونسل هم د صادراتو او وارداتو د پراختیا پر ګډو هڅو او د دوه اړخیزو همکاریو پر زیاتوالي ټینګار کړی دی. د هوا پیژندنې ادارې نن د هیواد په 24 ولایتونو فراه، هرات، بادغیس، غور، فاریاب، سریپول، بلخ، سمنگان، بغلان، کندوز، تخار، بدخشان، نورستان، کونړ، لغمان، ننګرهار، کاپیسا، پنجشیر، پروان، کابل، لوګر، میدان وردګ، بامیان او دایکنډي کې د واورو او باران ورېدو اټکل کړی دی. په کابل کې د ایران سرپرست سفیر علیرضا بګدلي پر ایران د امریکا او اسرائیلو بریدونو ته په اشاره ویلي چې له هیڅ ګاونډي سره دښمني نه لري، خو که له خاورې یې پرې برید وشي هماغه ځای به په نښه کړي. نوموړی وایي د ایران ملت په خپل ټول توان سره له خپل ملي حاکمیت او ځمکنۍ بشپړتیا دفاع کوي. د ایرانی رسنیو د راپورونو له مخې مجتبی حسیني خامنه‌ای د خپل شهید پلار آیت الله علي خامنه‌ای د ځایناستي په توګه ټاکل شوی دی. لوړپوړو ایرانی چارواکو په یوې ویډیو کې چې په ایرانی رسنیو کې خپره شوې ویلي چې د خامنه‌ای نوم به دوام ومومي. د دوی په خبره رایه ورکړل شوې او ډیر ژر به اعلان شي. د نړۍ په بازارونو کې د تیلو بیې د 2022 کال د منځنۍ مودې راهیسې تر ټولو لوړې کچې ته رسیدلې دي. د رویټرز راپور له مخې د ځینو سترو تولیدونکو له لوري د تیلو د عرضې کمیدو او له ایران سره د امریکا او اسرائیلي رژیم د جګړې پراخېدو له کبله په سمندري لیږد لارو کې د اوږدمهاله ګډوډۍ د رامنځته کېدو اندېښنو د تیلو بازار له سختو بدلونونو سره مخ کړی دی. د نړیوالو رسنیو د راپورونو له مخې اسرائیلي چارواکو په دغه هیواد کې د ایران د بریدونو پر مهال د رامنځته شویو زیانونو پټولو لپاره امنیتي کامرې له منځه وړي دي. په یوه ویډیو کې چې په ټولنیزو رسنیو کې خپره شوې لیدل کېږي چې اسرائیلي عسکر په لارو کوڅو کې پر برېښنا پایو لګېدلې امنیتي کامرې له منځه وړي. د امریکا د جګړې وزیر پیټ هګزیت ویلي چې په منځني ختیځ کې روانه جګړه د افغانستان او عراق له جګړو سره توپیر لري او دا ځل به پخوانۍ ناسمې طریقې ونه کارول شي. نوموړي په یوه مرکه کې زیاته کړې چې امریکا لا هم پراخ پوځي ظرفیت لري او د اړتیا په صورت کې به له هوایي بریدونو او درنو بمونو کار واخلي. هګزیت همداراز د ایران پر وړاندې د امریکا د ولسمشر د بې قیده او شرط تسلیمۍ د غوښتنې په اړه روښانه دریځ نه دی ښودلی، خو ټینګار یې کړی چې که ایران د جګړې توان له لاسه ورکړي نو بالاخره به تسلیم شي. د قطر لومړي وزیر شیخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني د منځني ختیځ د جګړې له ښکېلو لوریو غوښتي چې د کړکېچ د کمولو لپاره عملي ګامونه پورته کړي. نوموړي په یوه مرکه کې ویلي چې قطر له ایران سره خپلو ډیپلوماټیکو اړیکو او خبرو ته دوام ورکوي څو د کړکېچ د کمیدو لپاره حل لاره وموندل شي. هغه زیاته کړې چې وروستیو پیښو له ایران سره د باور په اړیکو کې ټکان رامنځته کړی، خو قطر لا هم د یوه ډیپلوماټیک حل ملاتړ کوي او ټینګار کوي چې د خلیج هیوادونو پر وړاندې هر ډول بریدونه باید ودرول شي. او وروستی خبر مو هم دا چې د امریکا او ایران د جګړې له شدیدېدو سره د بنګلادیش حکومت اعلان کړی چې د برېښنا او سون توکو د سپما په موخه به د دغه هیواد ټول دولتي او خصوصي پوهنتونونه وتړي. بنګلادیشي چارواکو ویلي چې دا پریکړه به سر له ننه په ټول هیواد کې عملي شي. په راپور کې راغلي چې له دې پریکړې سره به د پوهنتونونو د اختر رخصتۍ هم له وخته مخکې پیل شي. د دوی په وینا دا اقدام به د برېښنا لګښت کم کړي او د ترافیکي ګڼې ګوڼې په راکمېدو سره به د سون توکو له ضایع کېدو هم مخنیوی وشي. له ملتیا مو مننه. وروستي او مهم خبرونه مو همدومره وو.